السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بس. ملګرو، نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو د یو چا ضروري میسیجان په خپل واتساپ کې پټ کړو، چې هغه هیڅوک هم بیا تاسو ما سوه نه شي کتلی. نو ملګرو، نور وخت مو نه ضایع کوم. که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د شیر بټن هم ووهئ ترڅو نور ملګرو ته هم راورسېږي او هغه هم ګټه ځنې واخلي. نو زه د ویډیو شروع کوو. په خلاص کې ملګرو، نو دلته به هغه لمبر انتخاب کړئ، هغه کوم میسیجان چې تاسې یې پټوئ غواړئ. نو دا دې زه دغه لمبر اوس انتخاب ډاونلوډ بیا وخی. کله چې مو ډاونلوډ بیا به دغه آن کړئ، دا بل. کله چې مو دا آن کړئ ملګرو، نو بیا به راوځي کوم غوښتل شي بل لمبر هم ورسره یو ځای کړئ، نو هغه هم کولی شئ. ګورئ ملګرو، دا دوهم لمبر دی، دا هم غواړم چې ورسره ځای کړم. دا آن کړئ ملګرو. کله چې مو دا آن کړئ ملګرو، نو بیا به راسو او به ګورئ چې قلف شوي دي که نه. ګورئ ملګرو، دلته یې قلف راوړی دی، دې کې هغه دواړه لمبرونه دلته قلف دي. اوس غواړو چې دا قلف هم پر مخ ورک کړي، چې بیا موږ یو کوډ ور اچوو، بیا دغه کوډ په ذریعه سره خلاص کړو. نو دې لپاره ورته دغه کلیک کړئ، را خلاص بیا کړئ ملګرو. کله چې مو را خلاص کړئ، دا د هغه دواړه لمبرونه راغلي، دا درې ټکي کلیک کړئ، بیا دغه کلیک کړئ ملګرو. کله چې مو دا کلیک کړئ ملګرو، بیا دغه اپشن به وخی. کله چې مو دا ولې، بیا به دغه لاندې وخی. دا چې مو کله ملګرو ولې، نو بیا به دلته تاسې خپل کوډ ور اچوئ. هر رقم کوډ چې تاسې ور اچوئ، هغه رقم کوډ به ور اچوئ. بیا به هلته په سرچ کې چې تاسې کله هغه کوډ ورکړئ، بیا به هغه وروسته دا قلف راوړي، دا لمبرونه به راوړي، هغه کوم شخصي میسیجان چې تاسې پکې کې دي یا ضروري میسیجان پکې کې دي. نو دا دې بیا هغه کوډ تکرار واچوئ. کله چې مو کوډ تکرار واچوئ، ګورئ نو اوس کوډ راغلی دی. اوس ګورئ چې هر څه ریفریش کړه، نو هغه قلف نه راوړي. دلته اوس په سرچ کې هغه کوډ ورکړو. کله چې مو کوډ ورکړي ملګرو، دا دې ملګرو راوړئ، دغه دې داسې را خلاص کړئ ملګرو. دا دې هغه لمبرونه دا دې راوړل ملګرو. نو دا و ملګرو د نن ورځې ویډیو. کوم چیرې ویډیو خوښ شوې، ضرور یې درسره لایک او شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب